سلامونه مینه او درنښت مې ومنئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه دلسادات یم او تاسې د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ او تاسې د VLANs په پارټ 2 باندې خبرې کړې وي. نن موږ او تاسې په ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. اکثره ملګري له دې نه ستړي وي چې زه پرله پسې VLAN جوړوم یا پرله پسې هر یو پورټ ټرنکوم. نو نن په دې غږیږو چې څنګه دغه مسله له منځه یوسو او څنګه کولی شو چې په اتومات ډول دغه اپریشن ترسره کړو. صحیح ده، ډېره مهمه موضوع ده، راسره پاتې شئ. لولو DTP VTP. ښه نن به مونږ دغه موضوعات کور کړو چې DTP یا ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول او همدارس VTP یا VLAN ټرانکینګ پروتوکول. DTP یا ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول له نوم څخه داسې پوهیږئ، ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول. ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول یا DTP د سیسکو پراپرټي پروتوکول دی چې د دې لپاره کاریږي چې د سویچونو ترمنځ د ټرنک لینکونه په اتومات ډول جوړ کړي پرته له دې چې لاسي تنظیمات ورته وشي. نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه DTP یا ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول یوازې په سیسکو ډیوایسز کې څنګه دی اویلیبل دی. که چیرته موږ نن سیسکو ډیوایسز له سیسکو د یو ډیوایس یا سویچ سره کانیکټ کړو، هلته به موږ سره DTP کار نه کوي ځکه دا موږ سره سیسکو پراپرټي پروتوکول دی. ښه د څه شي لپاره DTP کارول کیږي؟ دا DTP د دې لپاره کارول کیږي چې د سویچونو ترمنځ د ټرنک لینکونه په اتومات ډول جوړ کړي پرته له دې نه چې موږ د سویچونو ترمنځ د ټرنک لینکونه مینوالي کنفیګر کړو. نو موږ د DTP پروتوکول په واسطه دغه لینکونه په اتومات ډول څنګه کوو؟ کنفیګر کوو. نو د دې دنده دا ده. ښه DTP په سیسکو سویچز کې بای ډیفالت څنګه وي؟ آلریډي موږ سره په سیسکو سویچز کې فعال وي. چې څنګه فعال وي د دې خپل موډز دي، هغې کې هر یو موډز په څنګه وي فعال وي. را سره پاتې شئ درته لولم یې. او همداراز تر اوسه پورې موږ په سویچ پورټونه په مینوال ډول تنظیمول د دې کمانډونو په واسطه چې سویچ پورټ موډ اکسس او بل سویچ پورټ موډ ټرنک کو. خو نه اوس راځو موږ تاسې دغه پورټونه د سویچ هغه موږ څه کوو؟ اتومات یا اتوماتیکلی څنګه کوو؟ کنفیګر کوو. پرته له دې نه چې موږ او تاسې هر یو پورټ ته داخل شو، انټرفیس ته داخل شو، نو موږ او تاسې به دا څنګه کوو؟ په اتومات ډول د DTP پروتوکول په واسطه څنګه کوو؟ ټرنک کوو. ښه یو مسله ده. For security purpose, the manual configuration is recommended. DTP should be disabled on all switches. د security موضوعاتو لپاره دغه manual configuration ډیر مهم دی. دا مهمه نه ده چې DTP مونږ څنګه وکړو؟ کنفیګر کړو. صحیح ده. او DTP should be disabled on all switches. او دغه DTP میسج د سکیورټي لپاره باید په ټولو سویچونو باندې څنګه وي؟ ډیسیبل وي. ښه دلته زه ورته لیکم چې سویچ پورټ موډ او له هغې نه وروسته ورته لیکم سوالي علامه. دغه کمانډ موږ د دې لپاره استعمالوو چې د دې سویچ دغه پورټ چې کوم دي، اکسس پورټ دی، ټرنک پورټ دی او ډاینامیک پورټونه، د دې معلومات ځان ته وکړو. اکسس پورټ مو هم لوستی او ټرنک پورټ مو هم لوستی، خو نن لولو ډاینامیک. صحیح ده. او دلته ډسکرپشن کې لیکلي چې د سیټ ټرنکینګ موډ ټو ډاینامیکلی نیګوسیټ اکسس اور ټرنک موډ. صحیح ده. اوس لولو زه ورته لیکم چې سویچ پورټ موډ ډاینامیک او بیا سوالي علامه. نو تاسو به ووینئ اټو او ډیزایربل. صحیح ده. دغه ډاینامیک اکسس ټرنک او ډاینامیک بیا موږ سره په دوه ډول، یو اټو او ډیزایربل. صحیح ده. وروسته له دغې چې موږ سویچ پورټ موډ ډاینامیک پریس کړل، هغې نه وروسته که موږ اټو پریس کړو نو ډسکرپشن کې داسې لیکلي دي چې سیټ ټرنکینګ موډ ډاینامیک نیګوسیشن پارامتر ټو اټو، همداراز ډیزایربل لپاره ټو ډیزایربل. صحیح ده. خو دلته ډسکرپشن ډیر کم لیکلی. راځو چې لولو DTP یا سویچ پورټ موډ ډاینامیکلی اټو څه شی دی او همداراز سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل څه شی دی. ورځو سویچ پورټ ډاینامیک ډیزایربل په دې لولو. یو سویچ پورټ چې په ډاینامیک ډیزایربل حالات کې وي، فعالانه ډول هڅه کوي چې د نورو سویچونو سره ټرنک جوړ کړي.
سویچ پورټ چې د کله په ډاینامیک ډیزایربل کې وي صحیح ده نو دا تل هڅه کوي چې د نورو سویچونو سره د خپل لینک څنګه کړي ټرنک کړي که چیرته دا پورټ د بل سویچ پورټ سره وصل شي نو په لاندې حالاتو کې ټرنک جوړولی شي صحیح ده دا ډاینامیک ډیزایربل آلریډي په سویچز باندې بای ډیفالټ څنګه وي فعاله وي بل طرف سویچز په موږ په لاندې کمانډونو په ترو باندې څنګه کوو په هغې باندې به کنفیګر کوو او موږ سره به دغه پورټونه څنګه وي اتومات څنګه کېږي ټرنک کېږي چې یو موږ سره سویچ پورټ مو ټرنک دی بل سویچ پورټ مو ډاینامیک ډیزایربل دی او بل سویچ پورټ مو ډاینامیک آټو دی راځو سویچ پورټ موډ ټرنک سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل او همداراز سویچ پورټ موډ ډاینامیک آټو لولو ها DTP Dynamic Trunking Protocol زه اوس سویچ 1 لرم سویچ 2 لرم سویچ 1 له سویچ 2 سره په ګیګې د نت 0/1 او ګیګې د نت 0/0 باندې اړیکه لري صحیح ده په سویچ 1 کې زه لیکم سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل په سویچ 2 کې لیکم سویچ پورټ موډ ټرنک صحیح ده هغه درې واړه کمانډونه اوس چک کوو صحیح ده دلته دا دواړه څنګه کېږي ټرنک کېږي ځکه سویچ 1 موږ سره ډاینامیک ډیزایربل موډ کې دی او سویچ 2 موږ سره په سویچ پورټ موډ ټرنک کې دی په سویچ 1 کې به موږ کمانډ پریس کړو چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ موډ سویچ پورټ صحیح ده نو تاسو به ووینئ چې په سویچ پورټ د دې څنګه دی انیبل دی ولې ځکه چې دا موږ سره د لټري اپریشن ترسره کړي اډمنسټریټیو موډ کوم چې د کمپنۍ نه آلریډي په دې کې وي مطلب د کمپنۍ چې کله یو ډیوایسز پرووایډ کېږي یا پروډیوس کېږي د دې اډمنسټریټیو موډ څنګه وي ډاینامیک ډیزایربل وي اپریشنل موډ یې موږ سره ټرنک دی څنګه چې تاسو وینئ اډمنسټریټیو ټرنکینګ انکپسولیشن نیګوشیټډ دی صحیح ده په سویچ 2 کې شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 سویچ پورټ ولیکم نو تاسو وینئ د دې د سویچ پورټ څنګه دی هم انیبل دی خو اډمنسټریټیو موډ موږ مینوال څنګه دی کنفیګر کړی دی ټرنک ته او اپریشنل موډ د دې هم موږ سره څه شی دی ټرنک دی ښه مخکې ځو اوس زه په سویچ 1 کې سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل همغسې دی خو په سویچ 2 کې لیکم سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل اول سویچ پورټ موډ ټرنک و اوس لیکو سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل دواړه ډاینامیک ډیزایربل سویچ 2 کې موږ منوال لا ولیکل صحیح ده نو اوس به څه شي دواړه به څنګه چې ټرنک به شي صحیح ده ګیګې د 0/1 باندې هغه ټرنک شو او ګیګې د 0/2 باندې سویچ 2 ټرنک شو په سویچ 1 کې به تاسو ووینئ چې اپریشنل سویچ موډ د دې انیبل دی اډمنسټریټیو موډ آلریډي ډاینامیک ډیزایربل دی اپریشنل موډ ټرنک دی صحیح ده په سویچ 2 کې به تاسو ووینئ چې سویچ پورټ موډ د دغه سویچ پورټ څنګه د انیبل دی اډمنسټریټیو موډ موږ سره د دې مینوال موږ څنګه واړول ډاینامیک ډیزایربل ته واړول اپریشنل موډ یې ټرنک دی لکه څنګه چې تاسو وینئ ښه اوس سویچ 1 ما سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل کې خو آلریډي ما سره دی بای ډیفالټ صحیح ده اډمنسټریټیو نه صحیح ده اډمنسټریټیو موډ دی ته دغه خو سویچ 2 موږ سره موږ واړول سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل نه مو واړول سویچ پورټ ډاینامیک اټو ته صحیح ده کله چې ما دا سویچ پورټ ډاینامیک اټو ته واړول دا دواړه به څنګه شي ټرنک شي دغه درې حالتونه مې تاسو ته ولوستل صحیح ده نو په سویچ 1 کې به زه وګورم چې سویچ پورټ سو انټرفیس کې د 0/0 سویچ پورټ که څه هم دغه بدل دی انټرفیس نمبر بدل دی دا مې له بل ځای سکرین شاټ راخیستی دی د دې لپاره تاسو پوه شئ خو هر حال کنسپټ مهم دی نو د دې سویچ پورټ انیبل دی اډمنسټریټیو موډ د دغه ډاینامیک ډیزایربل دی صحیح ده لکه څنګه چې تاسو وینئ په سویچ 2 کې تاسو وینئ سویچ پورټ د دغه انیبل دی اډمنسټریټیو موډ د دغه څنګه دی ډاینامیک اټو دی مونږ منول دا څنګه کو واړوله او همداراز اپریشنل موډ د دې غټ څنګه د ټرنک دی ښه که چیرته زه په سویچ 1 کې آلریډي زه به ډیفالټ لرم سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل خو په سویچ 2 کې زه د دغه ګیګا د 0/1 پورټ اړوم اکسس ته اکسس نه مطلب دا دی چې یو سپیسیفیک ویلان ته اړم چې هغه موږ سره ویلان 1 دی او د ویلان 1 ټول پورټونه او ډیفالټ څنګه وي اکسس موډ کې وي راځو
نو دا به دواړه څنګه شي اکسس موډ ته به واړوي او دا به یو بل ټرنک نه کړي. صحیح ده. نو زه ورته په سویچ پورټ سویچ 1 کې زه لیکم چې شو انټرفیسز کې د نت 0/1 سویچ پورټ 0/0 سویچ پورټ. نو سویچ پورټ انیبل دی اډمنسټریټیو د دې موډ ډاینامیک ډیزایربل دی. خو البته په سویچ ټي کې تاسو ووینئ چې سویچ پورټ انیبل دی اډمنسټریټیو موډ سټیټیک اکسس دی. صحیح ده. سټیټیک دا مطلب چې مینول دا مونږ څه ته ور اکسس پورټ ته واړول. صحیح ده. او اپریشنل موډ د دې غوم سټیټیک اکسس دی. خام که چیرته زه دغه سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل کې پرېږدم او د سویچ 2 واړوم سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو ته، نو دا به دواړه څنګه شي ټرنک شي. ټرنک به شي د دا د دغې سویچ 1 R1 دا انفارمیشن دی د سویچ 2 انفارمیشن څنګه دی موږ سره اډمنسټریټیو موډ د دغه ډاینامیک اټو دی او اپریشنل موډ یې موږ سره څنګه دی ټرنک دی. ښه د سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس لولو سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو. سویچ پورټ یو سویچ پورټ چې په ډاینامیک اټو حالات کې وي فعالانه هڅه نه کوي چې نور د سیسکو سویچونه سره څنګه شي ټرنک جوړ کړي. نو هغه سویچ پورټ ډاینامیک ډیزایربل هڅه کوله چې نور سویچ پورټونه ځان سره څنګه کړي ټرنک کړي. خو دا هڅه دومره نه کوي چې سویچ پورټونه ځان سره څنګه کړي ټرنک کړي. خو که چیرې وصل شوي سویچ فعالانه د ټرنک جوړولو هڅه کوي نو دا پورټ به ورسره ټرنک جوړ کړي. صحیح ده. او همدارس دا به یوازې داسې سویچ پورټ سره ټرنک جوړ کړي چې په لاندې حالاتو کې د دغه سویچ پورټ دغه موډز وي. اول سویچ پورټ موډ ټرنک چې یو طرف ته موږ سره سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټ وي بل طرف ته موږ سره سویچ پورټ موډ ټرنک وي، نو دا به څنګه شي دواړه ټرنک کیږي. که چیرته یو طرف موږ سره سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټ وي او بل ډاینامیک ډیزایربل وي بیا به هم څنګه کیږي ټرنک کیږي. DTP ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول. نو که چیرته سویچ پورټ یو طرف ته د سویچ 1 پورټ موډ ډاینامیک اټو بای ډیفالت صحیح ده او بل طرف ته د سویچ 2 موږ سویچ پورټ موډ ټرنک ته واړو، نو په دې وخت کې بعد دا څنګه کیږي دواړه ټرنک کیږي. صحیح ده. نو که تاسو وګورئ که د دې انټرفیس نمبر بدل دی خو ستاسې د پوهې په خاطر دا د ما د بل ځای نه راوړي. صحیح ده. په هر حال تاسې باید دلته انټرفیس نمبر ته ونه ګورئ. صحیح ده. دا یو دلته چې دی په ډیاګرام کې ما سرګېږي درنه 0/1 دی، په دې سکرین شاټ کې ما سرګېږي درنه 0/0 دی، خو اپریشن هماغسې ما در سره کړی دی. صحیح ده. سویچ پورټ د دغه څه د انیبل دی او اډمنسټریټیو موډ ډاینامیک اټو دی. اپریشنل موډ ټرنک دی او د سویچ 2 اپریشنل موډ موږ سره هم ټرنک دی. اډمنسټریټیو موډ د دغه موږ مینوال کنفیګر کړ چې هغه ټرنک دی. ښه که چیرته زه دغه بل طرف سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو ته واړوم، سویچ 1 هم ډاینامیک اټو کې شو او سویچ 2 هم ډاینامیک اټو کې شو. اټو نه مطلب دا دی سویچ 1 دی سویچ 2 ته انتظار کوي او سویچ 2 دی سویچ 1 ته انتظار کوي چې ته ما سره ټرنک کېږي او که نه. صحیح ده. نو په دې صورت کې به دا څنګه شي ټرنک نشي، دواړه به اکسس حالات ته واوړي. تاسو وینئ چې د دې اپریشنل موډ سټیټیک اکسس کې دی. صحیح ده. او همدارس د دغه موږ سره څنګه دی هم سټیټیک اکسس کې دی. ښه که چیرته بل یو طرف زه سویچ موډ ډاینامیک اټو ته واړوم او بل طرف زه سویچ پورټ موډ اکسس کمانډ په سویچ 2 کې پریس کړم، نو په دې صورت کې به هم څنګه شي دواړه پورټونه به ټرنک نه بلکې اکسس پورټ یا بای ډیفالت په د VLAN 1 برخه شي. نو کله چې دوی د VLAN 1 برخه شو بای ډیفالت نو د دوی به اپریشنل موډ سټیټیک اکسس کې شي. صحیح ده. د سویچ 2 هم همدارنګه بله خبره که چیرته زه د سویچ 1 موډ مینوال کنفیګر کړم ټرنک ته او د سویچ 2 مینوال کنفیګر کړم موډ اکسس ته. صحیح ده. نو دا دواړه به څنګه شي یو طرف ته به ټرنک شي او بل طرف ته به اکسس شي. تاسې په سکرین شاټ کې هم وینئ د سویچ 1 موډ ټرنک شو، د سویچ 2 موډ اپریشنل موډ څنګه شو سټیټیک اکسس کې شو.
نو دا دواړه اوس یو طرف ته ټرنک شو بل طرف ته اکسس شو. یو مونږ د ویلین چې مونږ کرنټ کړی دی مین ول هغې برخه شوه چې ټرنک دی او بل مونږ د سویچ 2 کې بای ډیفالت د ویلین 1 برخه شوه. نو په دې وخت کې دوی څنګه کېږي نه ټرنک کېږي یکه یو طرف ته ټرنک دی او بل طرف ته اکسس دی. ښه مخکې ځو چې څه لولو. په زړو سویچونو کې سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل د بای ډیفالت چې د اډمنسټریټیو حالات کې وي صحیح ده او همدارس په نویو سویچونو کې سویچ پورټ ډاینامیک موډ چې دی دا څنګه وي بای ډیفالت دغه اډمنسټریټیو موډ بای ډیفالت سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو حالات کې وي. په لومړي سر کې مې هم تاسو ته ولوستل چې په زړو سویچونو کې دغه سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل حالات کې وي او په نویو سویچونو کې ډاینامیک اټو حالات کې وي. رزو چې نور څه لولو. تاسو کولی شئ ډي ټي پي نیګوسیشن غیر فعاله کړئ په کومو کمانډونو سره سویچ پورټ نن نیګوسیټ او همدارس سویچ پورټ موډ اکسس. صحیح ده که چیرته وغواړئ د ډي ټي پي دغه میسیج څنګه کړئ د سیکیورټي پرپز په خاطر باندې غیر فعاله کړئ نو تاسو باید کوم کمانډ پریس کړئ دغه دوه کمانډونه یا اکسس حالت ته واړوئ یا یې نن نیګوسیټ کړئ. وی ټي پي یا VLAN Trunking Protocol. اوس لولو چې وی ټي پي یا VLAN Trunking Protocol څه شی دی. صحیح ده وی ټي پي تاسو ته دغه اجازه درکوي چې ویلینز په وی ټي پي سرور سویچ کې تنظیم کړئ او نور سویچونه چې وی ټي پي کلاینټ دی کلاینټ په توګه کار کوي په خپله ویلین ډیټابیس کې له سرور سره سینکرونایز شي. صحیح ده که چیرته مونږه دغه وی ټي پي یا VLAN Trunking Protocol په وی ټي پي سرور باندې چې یو سویچ مونږ سره آلریډي په سرور موډ کې وي صحیح ده په سرور باندې څنګه کړو فعاله کړو نور چې دغه کلاینټ سویچز دی هغوی به دغه خپل د ویلین ډیټابیس له څه شي سره سینک کړي له وی ټي پي سرور سره. صحیح ده مطلب دا ده که چیرته زه کوم اپریشن په وی ټي پي سرور باندې ترسره کړم مطلب زه چې کله وی ټي پي پروټوکول په یو سویچ باندې الو کړم صحیح ده نو په دې صورت کې به دغه اپریشن چې زه په وی ټي پي سرور باندې ترسره کوم دغه اپریشن به څنګه شي کلاینټ ته هم څنګه شي پروډیوس شي. صحیح ده مطلب کلاینټ ته به هم څنګه شي هغه اپریشن ترسره شي هماغه کنفیګریشن په کلاینټ کې اتومات څنګه شي ترسره شي. مطلب زه ویلن پکې جوړوم هماغه ویلن به په کلاینټ باندې هم څنګه شي کریټ کیږي نیم کوم رینیم کوم هغه به په ویلن ما په کلاینټ باندې هم رینیم کیږي. دا وی ټي پي دا عموما د لارج نیټورکس لپاره څنګه د تنظیم شوی دی نو دلته به مهمه نه ده چې تاسې د هر یو د لارج نیټورک هر یو سویچ لپاره بیل څه شی وکړئ ویلین جوړ کړئ. موږ به د وی ټي پي پروټوکول په واسطه باندې اتومات په یو سویچ باندې ویلین جوړو نورو ته به هم څنګه شي دغه ویلین لاړ شي. وی ټي پي ریرلی یوزډ ډېر کم استعمالیږي خو مهمه دا ده چې تاسې وی ټي پي استعمال نه کوئ یا VLAN Trunking Protocol استعمال نه کړئ خو که چیرته تاسو استعمالوئ اوس وخت کې دا ډېر د استعمال وړ نه دی. صحیح ده وی ټي پي او ډي ټي پي عموما د CCNA 200 او 301 د ایگزام ټاپک لیست نه هم موتي دي دا اوس وخت کې استعمال نه دی ځکه د دې سیکیورټي ایشوز زیاتې دي خو که چیرته تاسو استعمالوئ باید تاسې اړوند سیکیورټي استعمال کړئ. صحیح ده چې څه شی دی درته لولم. وی ټي پي 3 ورژن لري چې موږ سره یو ورژن 1 ورژن 2 او ورژن 3 د ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 ترمنځ فرق څه دی. ورژن 1 او ورژن 2 چې دی دومره فرق نه لري دا یوازې دومره فرق لري چې وی ټي پي ورژن 1 البته ورژن 2 چې دی دا د ټوکن رینګ ټیکنالوژي سپورټ لري خو ورژن 1 څنګه دی نه لري خو دا چې ورژن 1 ټوکن رینګ ټیکنالوژي اوس نه استعمالیږي نو په دې خاطر باندې مهمه ده چې موږ وی ټي پي ورژن 1 استعمال کړو او همدارس وی ټي پي ورژن 3 که چیرته موږ په دې باندې بحث وکړو مهمه نه ده ځکه دا د CCNA له سکوپ نه بهر ده. وی ټي پي 3 موډز په وی ټي پي کې شته چې یو موږ سره سرور موډ د کلاینټ موډ او ټرانسپیرنټ موډ دی. صحیح ده
Cisco switches operates in VTP server modes by default. Cisco tool switches چې دي دا موږ سره په دغه درې موډونو کې by default په کوم حالات کې وي سرور موډ کې وي. صحیح ده. اوس راځو لولو VTP servers یا VTP server موډ. صحیح ده. په دې حق لګیږو. په VTP سرور حالات کې تاسو کولای شئ چې VLAN اضافه کړئ، په هغه کې بدلون راوړئ او یا هم VLAN ډیلیټ کړئ. صحیح ده. کله چې تاسو سره سویچ په VTP سرور حالات کې وي you can add, modify, delete VLANs. صحیح ده. او همدارس VTP servers د VLAN database په NVRAM کې ساتي یا store the VLANs database in VRAM. د دې نه هدف دا دی چې چیرته موږ په یو کنفیګریشن په VTP سرور باندې تر سره کړو. صحیح ده. یعنی مطلب د هغه سویچ موډ په VTP سرور موډ کې وي. صحیح ده. نو په دې صورت کې به کومه ډیټا چې موږ سره په VTP سرور کې وي چیرته هغه لوز هم شي نو موږ سره به دغه ډیټا په NVRAM کې already ساتل شوي وي. مطلب ډیټا څنګه کېږي نه لوز کېږي کله چې په VTP سرور باندې موږ کوم کنفیګریشن تر سره کړو. ښه will increase revision number every time VLANs add, modify and delete. ښه revision number په دې کې ډېر مهم دی. هغه سویچ موږ سره VTP سرور دی چې هغې ریویژن نمبر موږ سره های وي. صحیح ده. نو کوم سویچ چې ریویژن نمبر های و هغه تر ټولو جګ دی مطلب میر دی. صحیح ده. نو هدف دا دی چې هر ځل چې VTP VLAN اضافه کړئ که هغې کې بدلون راولئ او همدارس که هغې کې ډیلیټ کړئ نو دا ریویژن نمبر څنګه کېږي زیاتېږي. صحیح ده. نو که چیرته په VTP سرور باندې موږ اپریشن تر سره کړو دغه ریویژن نمبر به څنګه شي زیات شي. VTP clients synchronize their VLAN database to it. دغه VTP clients چې څومره دي دوی دغه خپل دغه ډیټابیس څنګه کې سند کوي مطلب ورکوي چې ته to it سرور ته سرور VTP سرور ته. ښه VTP سرور همدارس د VTP client په توګه هم کار کولی شي. د دې نه هدف څه شی دی؟ موږ سره VTP سرور دی خو دا د VTP client په توګه هم کار کولی شي ځکه که چیرته موږ سره یو سویچ VTP سرور وي او د بل سویچ هم VTP موډ VTP سرور وي نو په دې حالت کې د ریویژن نمبر ته موږ ګورو که کوم یو چې ریویژن نمبر جګ و هغه VTP سرور په توګه کار کوي کوم چې ریویژن نمبر هلو یا ټیټو هغه VTP client په توګه کار کوي. که څه هم دغه VTP موډ باید څنګه وي سرور وي. راځو همدغه موضوعات درته لولم. VTP clients په توګه غږیږي. د VTP transparent mode پاک لپاره راتلونکي بل سلاید کې غږیږي. صحیح ده. وروسته برخه کې ښه VTP client نشي کولی چې VLAN څنګه کړي جوړ کړي بدلون په هغې کې راولي او یا ډیلیټ کړي. که چېرته هم که تاسې په VTP client موډ کې یاستئ یو VLAN جوړوئ یا ډیلیټ کوئ یا هغې کې موډیفیکیشن راولئ نو تاسو ته به څنګه شي ایرر راشي او تاسو کولی شئ چې هغه نشئ جوړولی. VTP clients د VLAN ډیټابیس په NVRAM کې نه ساتي د سرور مخالف او همداراز VTP clients به خپل ډیټابیس VTP سرور ته څنګه کوي سینک کړي تر ټولو لوړ ریویژن نمبر چې کوم سرور ولري یا will synchronize their VLAN database to the server with the highest revision version number in their VTP domain. صحیح ده. ښه دلته ما سره دا سکرین شاټ دی خو دې باندې موږ هیڅ هم نه دي کړي. بای ډیفالټ دغه سکرین شاټ ما خاص لیکلی دي شور VTP سټیټس او بیا مې ورته لیکلي دي بیا لاندې تاسو معلومات ګورئ چې VTP ورژن کیپیبل په دې کې موږ سره د یو نه څو پورې دي 2 پورې دي خو موږ ویلو چې د VTP ورژن موږ سره 3 دي چې ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 خو دلته مسله په سیسکو پیکټ ټریسر کې ده. صحیح ده. په ریل USS کې به هغه 1 2 3 وي او همداراز VTP ورژن ان رننګ حالات کې چې کوم دغه ورژن 1 ده او همداراز VTP ډومین بای ډیفالت موږ سره نه وي. د دې لپاره موږ خپل د څه ورکو بیا خپل ډومین نیم ورکو. صحیح ده. او VTP اپریټینګ موډ د دغه سرور دی بای ډیفالت او همداراز ماکسیمم سپورټ لوکلی دا 255 سپورټ کولی شي. صحیح ده. خو ورژن 1 موږ سره دلته سیسکو پیکټ ټریسر کې 255 دی. ورژن 1 موږ سره څه شي د یو نه تر 105 پورې VLAN څنګه کې
کولی شي چې سپورټ کړي خو دا چې 255 دی دا د پیکټ ټریسر ایشو ده صحیح ده نمبر اف ایگزیسټینګ ویلینز 15 دي چې یو بای ډیفالت ویلین 1 دی او همداراز هغه د 0 نه اخوا چې کوم ویلین دي او همداراز کنفیګریشن ریویژن نمبر د دغه 0 دی که چیرې موږ ویلین موږ په دې کې واچو ریویژن نمبر به یې های چې هغه به موږ سره وی ټي پي سرور دی او د ټولو میر دی هغه میر نه مطلب دا دی که په دې کې موږ کنفیګریشن تر سره کړو هغه به کلاینټ لا هم شي ښه اوس زه ورته لیکم چې وی ټي پي ډومین او نوم ول ورکومه TekGenie صحیح ده فکر مو وي چې دغه ډومین نیم باید موږ په کلاینټ باندې هم څنګه کړو همدې ته اړونده څنګه کړو اساین کړو خو دغه ډومین نیم کې سنسیټیو دی باید تاسو په همدغه شکل باندې دغه ډومین نیم په څه شي باندې هم کنفیګر کړئ په کلاینټ باندې هم کنفیګر کړئ وی ټي پي ډومین TekGenie زه ورکومه صحیح ده او بیا په کنفیګر کومه ولته لیکلي چینجینګ وی ټي پي ډومین نیم فرام نل ټو TekGenie صحیح ده نو اول سر کې خالی اوس بدل شو TekGenie ته بیا زه په دې باندې ویلین جوړوم ویلین 10 او نیم انجینیرینګ او بیا ایگزیټ کیږم صحیح ده دا سویچ 1 دی له هغې نه وروسته زه راځم او په ویلین په سویچ 1 باندې لیکم ډو شو وی ټي پي سټیټس صحیح ده نو کله چې د وی ټي پي سټیټس زه وګورم نو تاسو به ووینئ چې وی ټي پي ډومین نیم یې TekGenie شو صحیح ده منګه مطلب ډومین نیم هلته بیخي خالی اوس مې دا که او همداراز نمبر اف ایگزیسټینګ ویلین د دغه شپږ شو هلته 15 کله چې مو ویلین جوړ که شپږ شو کنفیګریشن ریویژن نمبر هلته 0 خو اوس چې مو څنګه که کنفیګریشن په دې کې تر سره که ویلین مو جوړ که صحیح دغه مو رینیم که د دې ریویژن نمبر څنګه شو 2 شو ښه سویچ 2 لپاره شو سویچ 2 موډ موږ سره څه شی دی بای ډیفالت د دې موډ موږ سره هم سرور دی ډومین نیم وی ټي پي ډومین نیم TekGenie دی بای ډیفالت ګوره هلته موږ اپریشن تر سره کړه دلته څنګه شو اتومات راغی صحیح ده نمبر اف ایگزیسټینګ ویلین پکې شپږ کنفیګریشن ریویژن نمبر پکې هم شپږ دی اوس سویچ 1 هم موږ سره سرور شو او سویچ 2 هم موږ سره سرور شو که چیرته د سویچ 1 هغه موږ زیات کړو پکې کنفیګریشن تر سره کړو نو هغې به ریویژن نمبر جګ شي بیا به هغه خپل اپډیټ چاله ورکوي سویچ 2 له او دا موږ سره بیا سرور به یې خو کلاینټ په شکل به عمل تر سره کوي ښه زه به په سویچ 2 کې ولیکم چې شو ویلین بریف دلته به تاسو وګورئ چې ویلین ما سره هم په سویچ 2 کې څنګه دی کریټ شوی دی چې هغه دی ویلین 10 او د دې نوم هم انجینیرینګ دی ښه سویچ 4 او سویچ 3 لره زو دا هم موږ سره په بای ډیفالت په سرور موډ کې دی خو چې ریویژن نمبر د کوم هیجیک دی هغه موږ سره میر دی تر ټولو هغه خپل اپډیټس لیږي زما په سویچ 3 کې وګورئ تاسو لیکلي چې ډو شي وی ټي پي سټیټس د دې ډومین نیم هم TekGenie دی او اپریټینګ وی ټي پي اپریټینګ موډ یې سرور دی صحیح ده او همداراز نمبر اف ایگزیسټینګ ویلین په دې کې 5 دي او کنفیګریشن ریویژن نمبر 0 دی په وی ټي 4 کې هم همدا ډول صحیح ده خو یو one danger of VTP د VTP یو خطر دا دی connecting an old switch with the high revision number to network and if the VTP domain name matches all switches in domain will synchronize their VLAN database to switch VTP clients هدف څه شی دی که چیرته زه یو اولد سویچ راوړم او په هغې کې already ریویژن نمبر های او دغه ډومین نیم هم ستا سره صحیح مطلب TekGenie وي صحیح ده نو دغه دې ځای کې به دغه ستا چې څومره اپډیټس دي په دغه وی ټي پي سرورس او کلاینټس کې دي صحیح ده دا به ډایرکټ هماغه زوړ راوټر ته لاړ شي هغه الریډي څنګه د هیکینګ لپاره برابر شوی دی ځکه هغې ریویژن نمبر الریډي های شوی په کنفیګریشن پکې شوی دی بازار نه دی راو زوړ سویچ دی کله چې د زوړ سویچ راو په هغې باندې څه کنفیګریشن تر سره شوی دی او داسې ده چې هغه ریویژن نمبر یې جګ شوی دی نو تا دغه سره خپل سویچ سره کنیکټ کړه سرور موډ کې کلاینټ موډ کې ډایرکټ به هغه ستا څنګه وي میر وي او ستا په دې نورو سویچز کې به څنګه کېږي خپل اپریشن تر سره کوي نو کوشش به تاسې دا وکړئ چې په وی ټي پي باندې څنګه کړئ خپل پاسورډ اساین کړئ صحیح ده اوس راځو وی ټي پي ټرانسپیرنټ موډ اوس ولو ټرانسپیرنټ کلاینټ موډ او سرور موډ مو ولوسل لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي وي سرور کلاینټ ته خدمات وړاندې کوي همداسې وی ټي پي کې هم همدا موضوع په همدې ډول ده وی ټي پي ټرانسپیرنټ موډ حالات په وی ټي پي ډومین کې ګډون نه کوي یعنی وی ټي پي ډیټابیس نه څنګه کې سینکرون کوي
does not participate in VTP domain, does not sync VLAN database. د دې نه مطلب دا دی چې VTP transparent mode هیڅ بیخي په VTP domain کې ګډون نه کوي. دا چې دی څنګه دی خپلواکه دی، بس نه چا سره کار لري او نه څوک ورسره څنګه دی کار لري. او همدارس maintains own database in VRAM. transparent VTP transparent خپل VLAN database په in VRAM کې دا هم ساتي. صحیح ده. او همدارس کولای شي په VTP transparent mode کې خپلواک شکل باندې یو ته VLAN add کړي، یو څه پکې add کړي، یو څه پکې modify کړي، او یو څه VLANs پکې څنګه کړي تر delete کړي. خاطر VTP transparent mode پرونو نورو سویچونو ته خپل VLANs یا معلومات یا advertisements څنګه کوي نه کوي یا won't advertise to the other switches. ځکه دا موږ سره VTP transparent mode کې دی په خپلواک حالات کې دی، لکه څنګه چې کلاینټ سرور ته خپل معلومات ورکړل خو دا هغسې نه کوي. will forward VTP advertisements to switches in the same domain as it. د دې نه هدف دا دی چې په موږ سره هم VTP سرور دی او هم VTP transparent دی او هم VTP کلاینټ دی، خو VTP transparent mode کې چې کوم سویچ دی هغه موږ سره په منځ کې دی. صحیح ده. نو په دې صورت کې به موږ کو غواړو د سویچ 1 د سرور او کلاینټ ترمنځ چې VTP transparent سویچ په منځ کې دی اپریشن تر سره کړو او ډیټا اډورټایزمنت تر سره کړو. نو په دې صورت کې باید د ټرانسپیرنټ مود کې چې کوم سویچ دی د هغې ډیټابیس نیم څنګه وي سیم وي، مطلب ډیټابیس یې سیم وي د سرور او کلاینټ سره. زه په سویچ 3 کې لیکم VTP مود ټرانسپیرنټ مود ته مې واړول او همدارس VLAN مې هم پکې جوړ کړ د سیسکو په نوم. صحیح ده. په سویچ 2 کې مې ولیکل چې VTP مود کلاینټ. صحیح ده. څه وایي setting device to VTP client mode. صحیح ده. نو وایي کلاینټ مود ته دغه سویچ 2 اول بای ډیفالت سرور مود کې و، خو زه پکې VLAN جوړم لاندې ما ته وایي VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. کله چې تاسو کلاینټ مود کې VLAN جوړوئ نو دې ځای کې تاسو نه استایلو. صحیح ده. دا سرور له لارې ته هماغسې پالیسي لګېدلې. زه سویچ 1 کې لیکم چې VLAN 20 او بیا نوم ورکوم سیلز او ایگزیټ VLAN او دوشو VLAN بریو، دوه VLAN مې پکې جوړ کړو. او همدارس د VTP سټیټس یې هم ګورم. ریویژن نمبر یې موږ سره نمبر اف ایگزیسټینګ VLAN پکې وشو او کنفیګرینګ ریویژن نمبر یې له 2 څخه واوښته 4 ته. صحیح ده. اوس تاسو وګورئ په کلاینټ کې چې سویچ 2 موږ سره کلاینټ مود ته موږ اړولی ورکې لیکم چې دوشو VLAN بریو، په هغې کې هم موږ سره تاسو وګورئ VLAN 10 جوړ شو، VLAN 20 سره د نومونو. اوس په سویچ 2 کې ولیکم چې کوم په کلاینټ موډ کې دی ډو شو VLAN بریف. صحیح ده. کله چې مې بریف کې ولیکل همدغه اپډیټس راغله چې ته کلاینټ ته، مطلب له سرور نه راغله کلاینټ ته. صحیح ده. او همدارس په سټیټس یې هم ګورم د ډو شو VTP سټیټس، د VTP سټیټس یې هم ګورم. نمبر اف ایگزیسټینګ VLAN پکې وشو، کنفیګرینګ ریویژن نمبر پکې موږ سره څنګه شو 4 شو، اپډیټس راغله کلاینټ لا. خو سویچ 3 لا زه ورته لیکم چې شو VTP سټیټس. صحیح ده. کله چې ما دا ورته ولیکله نو تاسو به وګورئ چې نمبر اف ایگزیسټینګ VLAN پکې شپږ دي او کنفیګرینګ ریویژن نمبر پکې 0 دی. ولې دا موږ سره په کوم حالات کې دی؟ دا موږ سره په ټرانسپیرنٹ حالات کې دی. صحیح ده. او کنفیګرینګ ریویژن نمبر بای ډیفالت د دغه په ټرانسپیرنٹ موډ کې چې څومره سویچز موږ موډ ټرانسپیرنٹ ته واړو د هغې کنفیګرینګ ریویژن نمبر ریسیټ کېږي څه شي ته 0 ته. دې خوا تاسو وګورئ زه ورته لیکم په شو VLAN بریف په هغه سویچ 3 کې یا ټرانسپیرنٹ موډ کې چې کوم سویچ دی هغې کې لیکم نو دغه سیسکو چې ما په تیر سکرین شاټ کې تاسو ته وښود په تیر هغه کې ما ورته VLAN په ټرانسپیرنٹ موډ ته مې څنګه سویچ واړول همدغه راغی. اوس دا د ټرانسپیرنٹ موډ کې انډیپینډنټلی په خپلواک ډول په دې کې جوړ شو. دې ته مطلب دا دی چې د سرور اپډیټ څنګه دي نه دي راغلي. راځو کوایز اصلاح. کوایز کوېشن نمبر 1 کوم DTP حالات به هڅه کوي چې لینک ټرنک ته واړوي؟ اول اکسس، دویم ډاینامیک اټو، دریم ډاینامیک ډیزایریبل، څلورم ټرنک. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه ډاینامیک ډیزایریبل. کوېشن نمبر 2 کوم سیسکو ځانګړی بیا پراپرټي پروتوکول د ټرنک لینکونو د جوړولو لپاره کاریږي؟ اول VTP، دویم DTP، دریم STP، څلورم CDP. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ.
سم ځواب موږ سره هغه DTP دی. ښه که د لینک دواړه خواوې ډاینامیک اټو ته تنظیم شوي وي نو د لینک حالات به څه وي؟ اول اکسس لینک، دویم ټرنک لینک، دریم شټ ډاون او څلورم اننون. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو لکه څنګه چې مې مخکې درته لوستي وو سم ځواب موږ سره هغه اننون دی. دوی خپل اپریشن نه ترسره کوي. صحیح ده؟ ښه کوم کمانډ یا امر به په یوه انټرفیس باندې DTP بند کړي؟ اول سویچ پورټ موډ ټرنک، سویچ پورټ نن نیګیشیټ او سویچ پورټ موډ اکسس او نو سویچ ټرنک. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه سویچ پورټ نن نیګوشیټ. ښه پنځمه پوښتنه کوم VTP نسخه یا ورژن د پراخو د 1006 نه تر 4094 ویلینز ملاتړ کوي؟ اول VTP ورژن 1، دویم VTP ورژن 2، دریم VTP ورژن 3 او څلورم VTP does not support extended VLAN. تاسو ته ما یادونه کړې وه چې 1006 نه تر 4004 پورې موږ سره extended VLAN دي. نو سم ځواب موږ سره هغه VTP ورژن 3 دی. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړونده وروڼو سره او خویندو سره شیر کړئ. نو بل راتلونکي لیکچر کې چې همدغه DTP او VTP به پراکټیکل د پیکټ ټریسر ډیمو وي. راځه دلته حاضرېږم. تر هغې مې په لایزار لاب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.